غواړم پوه شم څنګه یې. اړتیا نشته چې زما په اړه اندېښنه وکړي. هیر دې شول، ته له ما جلا شوی یې، یعنی مجبوره نه یې چې زما لپاره کوم کار وکړي. اصلي که موږ جلا هم شو بیا هم زما لپاره مهمه یې. د ښه کېدو لپاره دې زه ډېره هڅه کوم اصلي. په ما دې زړه سوځېږي د دې لپاره راغلی. زه دې نه خوښېږم. نو له دې ځایه لاړ شه. د زړه سوي له امله نه یم راغلی. یوازې غواړم چې ته زر ښه شې اصلي. یو ښه پروفیسور پیژنم، آن مرادم پیژنې. کیدای شي چې هغه په ترکیه کې وي. که ته یې ومنې له هغه ډاکټر نه به ستا لپاره وخت واخلم. ډېره ښه ده. نه زه یې نه غواړم، له خپل ډاکټر نه راضي یم. اصلي دا ډاکټر ډېر لایق دی. د درملنې لپاره له خلکو نه ډېرې پیسې اخلي. اجازه راکړه چې ستا درملنه وکړي. ته یو ځل مو راته زنګ ووهه، له ډاکټر نه دې وخت واخلي. مورې زه مراد سره خبرې کوم. بل ډاکټر نه غواړم. تا ولې ومنله؟ ولې زما خبره نه منې؟ اصلي لورې ته نه وینې سلیم د دې لپاره چې ځان د وجدان له عذاب نه خلاص کړي غواړي ته ښه شي. پرېږده یې، هر ډاکټر چې راغواړي به دې غواړي. پرېږده یې چې رښتیا په خپلو غوږونو واوري او ستا په شان هغه هم د وجدان عذاب او آرامه ورځونه ګوري. مننه کوم، ژوندی اوسئ. زنګ مې وواهه، ډاکټر راځي. ښه سمه ده، هغه وخت به بیا باور وکړي. د اصلي په وړاندې مې ونه ویلې، خو زه پوهه شم چې ولې د بل ډاکټر را وغوښته. تر اوسه هم په اصلي باور نه لرې که نه؟ څېړنه کول د باور نه درلودلو په معنا ده. برعکس باور رامنځته کوي. اصلي پخوا ماته ډېر دروغ ویلي دي. دا چې زړه کې مې شک وساتم، ښه د ځان ډاډمن کړم او د یو بل ډاکټر نظر اخیستل زما په اند ښه کار دی. څنګه داسې ویلی شي؟ اصلي ستاسې د مینې لپاره مرګ هم په ځان ومنه. اصله په څه حال کې ده او تاسې د څه په اړه فکر کوئ سلیم ښوونکیه؟ صحرا میرمنې، ته چیرته یې؟ هیڅ نه ښکارې. ډېر وخت کېږي نه لیدل کېږي. دا څه حال دی انجلۍ؟ ستا ششونه بیخي خراب شوي. لمان خور هر چېرته تا لټوي. څو ځلې دلته راغله، ستا پوښتنه یې کوله، ویې ویل که تا پیدا کو خبر راکئ. وروره هغې ته مه وایه چې زه دلته راغلی یم. ډېره وږې شوې یم. د خوړلو لپاره یو څه راکه. پیسې نه لرم خو ژمنه ده همدا چې پیدا مې کړې درته یې راوړم. سمه ده، دننه راشه. یو خوراک شروع تیاره که. خورې هغه انجلۍ دلته ده. وی ویل تا ته خبردار نه کم، خو حالات یې ښه نه دی. سمه ده، پام پرې کوم، ته اندېښنه مه کوه. میرمن صحرا رښتیا وایي، ښه کار نه کوم. زما له امله دې حالت ته ورسېده او زه د هغې په خبره باور نه کوم. ډاکټر راغواړم. ټولو ته د خپل شک په اړه هم هر څه وایم. دا چې ځان مې راحته کړم اصلي ته درد ورکوم.
سلام وراده ډاکټر ته زنګ ووهه راتلو ته اړتیا نشته دا بالښت د پښو لاندې کېده چې د مساج په وخت کې راحته اوسې ډیره مننه سهره زما دې حالت ته وګوره ټول عمر به په همدې تخت کې پرته یم نوره نشم ګرځېدلی د دې لپاره چې په ما باندې پام کوي ډیره مننه کوم دا څنګه خبره ده البته چې در باندې پام کوم ته زما ښه ملګرې یې موږ خو نه پوهېږو چې په چا باندې څه ستونزه راځي سهره د دکان کارونه هم تاته پاتې دي که نه خبره شم له سورینې د کومه ملګرې راغلې یو ورځ یې دلته راوله هو هغه اوس هم په دکان کې ده ته د دکان په اړه فکر مه کوه ارامه اوسه کیدای شي سلیم ښوونکی به رښتیا وایي سهرا څومره بد فکر لري اصله په دې حالت کې دا ته فکر کوي دروغ وایي خو په خی بخوره بله دا خبره به سلیم ښوونکي ته ووایم نه ورته باید باروت ونچوم ښه کار نه دی تر څو چې پوره ډاډمنه نشم ښه به نه وي چې په دې کار کې ځان ښکیل کم خو که دا خبره رښتیا وي سهره یو ګیلاس اوبه راته راوړی شي خوله مې وچه شوه فکر کوم د درملو تاثیر دی سمه ده همداسې راوړم همدا ځای دی علي پلاره زویا پلاره ښه یې ښه یم زویا مرمۍ ژوره نه ده لګېدلې قسمت کې مې له تا سره اوږد ژوند لیکل شوی دی پلاره هېڅ ښه نه ښکاري باید ډاکټر ته لاړ شو ولې د وخته خبر رانه که زه شپې هم راتللم ولې پلاره یعنې راتللې زویا زما رایا زما ګرانه زویا زه بل ډاکټر نه غواړم دا کارخانه دی چې په هغې شک وکړم که اصله په رښتیا فلج نه وي بیا ولې بالاخره دې د وجدان خبره واورېده خو دا مه هېروه چې اصله تا دې حالت ته رسولې ده اوس بیا ولې وایي چې غواړم ورباندې شک وکړم هغه نه پوهېږم څنګه ووایم خو زه نه غواړم چې تاسې غلطې لارې ته ولېږم کیدای شي ما یوازې داسې فکر کړی وي خیرت د څه مو لیدلی دي اصلي ته مې مساج ورکوه چې پښې لږ څه حرکت وکړه ښوونکیه یعنې څنګه یعنې فکر کوم کیدای شي تشخیصي غلط شوی وي او یا هم دا حالت یوازې رواني وي سمه نه پوهېږم خو بیا هم ولې د اصلي په اړه خپله غاړه بنده کړم د اصلي لپاره اندېښمن وم
بالاخره یو کس پیدا شو چې د اصلي لپاره اندېښمن وي. اصله که تا وویني ډېره به خوشحاله شي. ژوندی اوسې وروره، ستا له برکته مې نن ښه ډوډۍ وخوړه. صابر چیرته ځې؟ یو ګلاس قهوه هم وڅښه. فردی هغې ښځې ته زنګ ووهه وتښته. دا ودرېږه. څه خبره ده وروره؟ خپلې مخ ته دې وګوره. بخښنه غواړم. دې کار ته وګوره، بیا بخښنه هم غواړي. غټ سړی درته نه ښکاري؟ توبه توبه. ګوره پلاره، زما پاسمان کول زده نه دي. بیا روغتون ته ولاړ شو، که نه ټپ به دې نور هم خراب شي. که روغتون ته لاړ شم بیا به ما ونیسي زویه. زه نه غواړم چې دومره په اسانۍ ونیول شم علي. هیڅوک هم نشي کولی چې زما مخه ونیسي چې له زوی سره مې یو ځای شم. هله اوس هغه پاکړنه درمل راوباسه. زه درته وایم چې څنګه په اسمان وکړې. هله زما زمری زویه، هله دې درملو باندې پخته لمده که، بیا پختې باندې زما ټپ پاک که. که ډېر درد یې کوه بیا راته ووایه. چېرته چې ته لاس وهې هغه ځای درد نه کوي. که په اصلي باندې پام وکړې نو ښه به وي. فکر کوي د زړه سوي لپاره راغلی. ډاکټر ته زنګ ووهه او دلته یې راوغواړه. وروره، تا ته ملنډې ښکاري؟ مخکې دې ونه ویل چې ډاکټر ته ځواب ورکړه. اوس به یې تیارې وخته پرواز کړی وي. هو، اوس باید زه خپله ښکاره کړم چې اصله دروغ وایي او که نه. وروره، لیونی شوی یې. د هغې نجلۍ حالت نه وینې، ته غواړې چې څه ثابت کړې. وګوره، زه باید دا حالت حل کړم او خپل فکر مې آرام کړم. څه ده چې ذهن کې دې هېرې که. د مور او پلار په اړه مې فکر وکړه. څه وایي چې رواني حالت خو لومړی د شکولو ناروغۍ نه ځان وژغوره. سمه ده، زه هم دا کار کوم. اوس به مې له ټولو شکونو نه ځان وژغورم. که زه غلط اوسم، هره سزا چې راته راکول کېږي زه تیار یم. خو که زما خبره رښتیا وي، د وجدان له عذاب نه به وژغورل شم. پلاره ښه یې؟ ښه یم زویه، ښه یم، اندېښنه مه کوه. هله ته هم کور ته لاړ شه. ډېر وخت دلته مه پاتې کېږه زویه. حسین هم پولیس ته لټوي. تا په دې حالت کې یوازې نه پرېږدم. ژوندی اوسې، ژوندی اوسې. زه د حل یوه لاره پیدا کوم. هم دومره کار چې دې وکړه بس نه کوي. سمه ده، که څه ته د اړتیا شوه بیا ماته ووایه. څه شوي زویه؟ لږ څه نور هم اوسېږم.
وروره لیوانتوب مه کوه. زه غواړم یو ځل هڅه وکړې. هیله کوم. په هوښ یې ته پوهېږې چې ته څه وایې سلیمه؟ اصلي هیله کوم. یو ځل هڅه وکړه. په ځان دې فشار راوله. هله اصلي ګرځېدلی شي. دا حالت به د رواني فشار له امله وي. نشي کولی ټول ژوند په یو تخت کې تېر کړې. اوس مې لاسونه لرې کوم. تیاره یې؟ اصلي ما ته یې پرېږدې سهاره. لره شه ماته لاس مه راوړه. له ما نه لرې شه. پرېږده یې زه یې پورته کوم. زه سر د پاسمان سامان راوړم. ښکاره و چې دا څه به کېږي. نه پوهېږم چې ته غواړې څه وکړې، خو تا غوندې بې وجدانه کس ما تر اوسه نه و لیدلی. ما یوازې د باندې لاړ شه. ووځه. هغه ورځ مو ته ډېر ولټولې. مونږ کوڅه په کوڅه ګرځېدو، خو ته په کور کې پټ شوی وې. هر ځل به دې همدا کار کوو، خو مونږ به هر ځلې په همدې کار دې دوکه کېدو. مونږ غوښتل ته له خپل پټ شوي ځای نه په خندا راووځې. ځکه مو داسې نور ځایونه درپسې لټول تر څو ته خوشحاله اوسې. نه پوهېږم چې پلاره خیم زویا خیم. کله کله درد راځي. اندېښنه مه کوه. اوس به ښه شم. د پخوانیو دردونو او پښیمانیو په څېر ځان را په یادوي. زه به یو ځل وګورم. اندېښنه مه کوه، اوس ښه کېږم. پرېږده چې یو ځل یې وګورم. کېدای شي ټپ د پانسمان ته اړتیا ولري. ستا ټپ خو بکروبي شوی. دلته وګوره ډېر التهابي شوی. زر باید یو ډاکټر ته لاړ شو، که نه نو نور به هم خراب شي. ډاکټر ته نشو تللی علي. پولیس به هماغه شیبه ما ونیسي. زه نه غواړم چې یو ځل بیا تا له لاسه ورکړم زویه. نن شپه زه له تا سره پاتې کېږم، ځکه چې ښه نه ښکارې. تا یوازې نشم پرېښودلی.
زما زمرایه زویه ته چیرته ځې؟ کور ته ځم چې له مور سره مې خبرې وکم. د شپې لپاره یوه بهانه کوم او اجازه اخلم. اصلا په داسې حالت کې د ما څنګه داسې فکر وکړ چې هغه به دروغ وایي. خدایه په ما څه شوي؟ ولې دومره شکمن شوی یم؟ اصلا چې هر څه وکړي، هر څه ووایي، حق لري ځکه چې ما خوشې کړې ده. څنګه مې ځان وبخم؟ سمه ده لورې، سمه ده. سالم ته ووایي چې نور دې کور ته رانشي. اصلي ته خو په هیڅ ډول نږدې نشي. زه د سلیم د کار لپاره بخښنه غواړم لورې. نه پوهېږم ولې داسې کار کړی، خو باور وکړه هغه اوس د دې کار نه پښیمانه دی. د زوی وکالت د مکوه شکران. هر څه ښکاره دي. وبخه نوره خبره نه حل کېږي. بس دی، زما له امله تاسو شخړه مه کوئ. هېڅوک کومه ګناه نه لري، هېڅوک هم نه. زه ګناهکاره یم. شکران یوه شېبه د باندې راتللی شي؟ اوس دا هر څه ستا د زوی له امله په موږ راغلی دي شکران. اصله لور مې اوس یوازې لوړ مورال ته اړتیا لري. تاسو دا کار دی حالت ته راورسوو، خو اوس یې باید سم کړئ. د اصلي حالت خو وینئ که نه؟ په داسې حالت کې هیڅوک هم د هغې مخ ته نه ګوري. هر څه چې کوئ زه نه پوهېږم، خو خپل زوی ته مو قناعت ورکئ چې بیرته ګوتمه په ګوته کړي. ګوره میرال، زه خو بل څه نه غواړم. ما هېڅکله هم نه دي غوښتي چې اصله خفه کړم. والله زه په دې خبرو هیڅ نه پوهېږم. اوس د دې وخت راغلی چې زوی د خپله غلطي جبران کړي. داسې بې ځایه خبرې د اصلي نه خوښېږي. دا بې ځایه خبرې دي. رښتیا وایي میرال، هر څنګه چې کېږي د دې کار لپاره سلیم قانع کوم. ښه سمه ده، وبه ګورم. زه نه غواړم خور مې له هغه سړي سره واده وکړي. ته په دې کارونو کې ځان مخکې لوه زویه. خور ته د داسې څه ونه وایې او خفه یې نه کې پوه شوې. سمه ده، خور مې څنګه ده؟ دننه ده، ورشه ویې ګوره. ما ته وګوره، زما خبره مه هېروه یې ته، او خوله دې هم بنده وساته. علي کومه خبره شوې؟ ولې ده وویل چې مرستې ته اړتیا لرم؟ نه کومه خبره نه ده ملګریه. مور ته مې وایم چې نن شپه تاسې کری یم، همدومره خبره ده. ښه سمه ده، ورته ووایه. ښه په اصل کې مونږ کره نه راځې که نه؟ آفرین، هوښیار هلک یې. هو تاسې کره نه درځم. ګوره سمه خبره راته وکړه. ته غواړې چې چیرته لاړ شې؟ یو بل کار لرم، زه هلته ځم. ته هم پوښتنه مه کوه. ښه سمه ده، بیا راته ووایه چې چیرته تللی وې. سمه ده، درته یې وایم. د لیدو په هیله. په خیر لاړ شې. بله مورې،
آیا د سلیم دا کار سم دی عثمانه؟ هغه نجلۍ څه حالت ته رسېدلې؟ آیا ته په دې کار کې هیڅ ملامته نه یې؟ له لومړي سر نه تر اوسه تا ته لاسلیک ته هیله ورکړې. سلیم ستا د خوښۍ لپاره راضي شو چې کوژده وکړي او د دې لپاره چې اصلا خفه نه شي په سلیم فشار نشو راوړلی چې بیرته ورته ګوتمه په لاس کې. ها، له همدې امله سلیم بدل شو، بل ډول انسان ترې جوړ شو، ځکه چې ته یې په هر کار کې پلوي کوې. هیله کوم دا خبرې هغه ته ورنه وایې عثمانه. ولې به ورته وایم؟ ما څو ځلې ورسره خبرې وکړې. سلیم اصلا نه غواړي، هغه یې نه خوښېږي. ته ولې په دې خبره نه پوهېږې ښځې؟ وګوره د دې کار پایله به هېڅ ښه نه وي. شکران ته ځان مخکې لوه، که نه نو وروسته به بیا ډېره پښېمانه شې. ما ملامتولی نه شي عثمانه، زه د هغوی له ښېګڼې پرته بل څه نه غواړم. داسې مه وایه ښځې، ستا د ملامتولو لپاره داسې نه وایه، خو د زوی په اړه دې هم لږ فکر وکړه. په مور باندې مې دومره فشار مه راوله پلاره. ورور مې هم غوښتل چې لاسلی سره کوژده وکړي، ان هغه یې پرېنښوده چې پاریس ته لاړه شي. دا کار یې هم د هیلې ورکولو په معنا دی. که هغه غوښتی وای په هماغه وخت کې یې ناویلی شو، خو دا کار یې ونه کړ. هو رښتیا ته خو سلیم هېڅکله هم نه ملامته وي، خو که داسې کار ما کړی وای بیا به دې هر څه راته ویلي وو. مراده دروغ خو نه وایم، دروغ خو نه وایم پلاره. ورور مې تل ستا لپاره ډېر ارزښت لري. مراده پرېږده مورې، خبرې کول اسانه دي. تا کله هم د اصلي په اړه فکر کړی؟ دا چې یو چاته هیله ورکې بیا یې په نیمه لاره کې پرېږدې، دا سم کار دی؟ مراده زویا، هر څه چې غواړې راته ووایه، خو هیله کوم وروسته له دې لږ عدالت وکړه او نور د سلیم پلوي مه کوه. مراده زویا، عثمانه هیله کوم. دې حالت ته وګوره، هېڅوک مې په کیسه کې نه دي. که دلته مړم شم څوک به خبر هم نه شي. ما ته دې غږ وکړه اصلي جانې. تږې شوې وم، خو مې نو شکړی چې اوبه راواخلم. خو بیا مې مور دلته راغله. میرال مېرمنه خو په بخښه کې وه. زما غږ یې واورېده راغله سهره. اوس نو د یوه ګیلاس اوبو لپاره هم نورو خلکو ته محتاجه شوې یم. په ټولو بوج شوې یم، کاشکې چې مړه شوې وای. ته په هیچا هم نه یې بوج شوې اصلي. موږ ټول ځکه دلته یو چې له تا سره ډېره زیاته مینه لرو. نور هیڅ چاته م ارزښت نه لرم سهره. زه یوه معیوبه او بېوزله نجلۍ یم. داسې نجلۍ به څوک څه کوي؟ ها، سلیم هم نوره ما نه غواړي. ته غلط فکر کوې اصلي جانې. سلیم ښوونکی ډېر نرم زړه لري. زما پان داسې حالت کې به په تا ډېر پام وکړي. اوهو، ته ولې داسې خفه یې؟ ته داسې ښه نه ښکارې. وګوره که لږ څه هڅه وکړې هرومرو به بېرته په ګرځېدو راشې. ته دومره زر هېڅکله باید ناهیلې نه شې. زه اوس ځم اصلي، خو سبا بېرته راځم. غواړم خوله دې تل له خندا نه ډکه وي، سمه ده؟
البته چې ګناه نه لري خو دا کار د وکیل نه نیولو پورې څه اړه لري سلیمه په تا یو ډېر لوی تور لګېدلی پرته له وکیله به څنګه له ځانه دفاع وکړي او هو ولې داسې فکر کوي چې وکیل نیول د ګناهکار اوسېدو په معنا ده اصلي غوښتل مې پرېکړو ته مې درناوی وکړي زما په وړاندې نه زما په څنګ کې ودرېږي فکر کوم سلیم ښوونکی رښتیا وایي په دې برخه کې سلیم ښوونکی په حقه دی د همدې لپاره باید په خپل مسلک کې کار وکړي باید د خپل مسلک حق پوره کړي پیسې ګټل راحت ژوند کول یې هیڅ نه خوښېږي توبه توبه دا هلک به چیرته تللی وي بلې احمده زویه سلیم له تا سره دی کور ته نه دی راغلی لږ اندېښمنه شوم موبایل ته یې ځواب ورنه که ژوندی اوسې زویه خوشحاله شوم ها که سلیم دې ولیده ورته ووایه چې زه ورته ډېره اندېښمنه یم او ورته ووایه زنګ ووهي ژوندی اوسې زویه خدای پامان خدای پاک اصله بیا مونږ ته راکړه په هغې هر څه کېدلی شوای ته به وګورې لور به مې زر وګرځي د پخوا په شان به شي ښه کېږي هارونه البته چې اوبه ګرځي او باید هم وګرځي نه یعنې ما دا غوښتل ووایم چې اصله یوه ځوانه نجلۍ ده د واده کولو وخت یې هم را رسېدلی خو که همداسې پاتې شي واده کول به ورته سخت شي زه وایم چې شکراندوی دې بیرته راشي او د کوژدنې مسله باید زر حل کو کېدای شي چې اصله بیرته زر ښه شي مورې ښکاره ښکاره ووایه چې غواړې د خور او سلیم ښوونکي واده په زوره وکړي او ورته ووایه چې په شکران ترورې فشار هم راوړه چې سم پوه شي څه دي دروغ خو نه وایم نه ته غواړې څه وکړې میرال نه هارونه یاد خو هسې خبرې کوي ته یې خبرې جدي مه نیسه ما خپله لور په کوڅه کې نه ده پیدا کړې د دې لپاره مې نه ده لویه کړې چې سلیم راشي او زما لور وځوروي نیسان چې له احمد سره واده وکړ څه وشول خوشحاله ورځ یې ونه لیده اجازه نه ورکوم چې اسلام داسې درد وویني د اصلي درملنې لپاره تر ټولو تکړه ډاکټر راغواړه او پرته له دې چې چاته اړتیا ولري خپل ژوند ته دوام ورکړي او دا چې د زړه سواندۍ لپاره څوک ورسره واده وکړي دې کار ته هیڅ کله اجازه نه ورکوم ایفا څنګه یې ښه یم سهرات ورورې علي ماته ویلي و چې تاسې کره درځي هغه مونږ غوښتل یو ځای کور ته لاړ شو خو علي ته کوم کار پیدا شو وروسته به راشي سمه ده ښه وخت ولرې زویه
په یاد دې دي کله چې زه خبر شوم زموږ ماشوم ناروغ دی بیا څومره بېوزله او ناهیلی شوم ډېر عاجز شوم او مرستې ته مې اړتیا درلوده بیا تا را سره ډېره مرسته وکړه ما هیڅکله هم دومره ځان بېوزله نه و احساس کړی هیڅ نه پوهېږم څه وکړم ټول په همدې تمه دی چې اصلي ته ورشي زه تا ته نصیحت کوم چې د زړه سوي لپاره چا سره واده مه کوه په دې کار سره به په راتلونکي کې هغه انسان ته ډېر درد ورسوي د اصلي د دې حالت لپاره ته د وجدان عذاب لري خو کومه غلطه پرېکړه ونه کړي هر څوک چې د زړه غواړي له هر چا سره چې خوشحالۍ له هر چا سره چې ارامۍ هغې سره واده وکړه ځکه هغه وادونه چې په جبر او زور تر سره شوي وي ډېر وخت دوام نه کوي ته هم پوهېږې کېدای شي له میرمن صحرا هسې هم ډېرې ستونزې لرم وروره نه غواړم ناشونو خیالاتو کې ډوب شم او کومه تېروتنه وکړم نه غواړم چې کوم څوک خفه کړم فکر کوم اوس وخت را رسېدلی چې رښتیا ومنم د خپلو کارونو مسؤلیت باید ومنم او تېروتنه مې باید جبران کړم ته خو وینې او په تښتېدلو سره د حل لاره نشم پیدا کولی دا د حل لاره نه ده چې له خپل تقدیر څخه انسان وتښتي ته خو ښه یې زویه په دې ورځو کې موږ ټول ډېر غمجن یو دا ورځې به هم تېرې شي له پلار نه دې مه خفه کېږه هغه هم حیران پاتې دی چې څه وکړي د یوې کورنۍ ترمنځ دومره خبرې راځي زما ټول ژوند همداسې تېر شوی مورې زه هم نور عادت شوی یم داسې مه وایه زویه پخوانۍ خبرې نورې مه یادوه تېر وختونه یادوې او هسې خپل ځان ځوروې زویه سهرا لورې سلام زه ډېره زیاته اندېښمنه یم لورې اصله څنګه ده لږ ارامه شوه او که نه نشم ویلی چې ښه ده زه هم هسې پوښتنه کوم هغه خوارکی څنګه ښه کېدلی شي